السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په وډبرج نومې ښار کې یم او بینګو ټایرز ته راغلی یم. بینګو ټایرز ته خو مخکې هم تاسو ما راوستي موسی یوشا دغه ټولو سره مې میلو کړي او مدثر هم دلته کې لګیا دی. ګاډی مې راوستلی خامار ناجوړه دی. خامار مخکنی بریکونه او راوټر یې کم. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. السلام علیکم. دا بھائی چې کم دی دی بوتل د ګاډي ته بریکونه. مدثر السلام علیکم. څنګه چل رہی ہے؟ طبیعت خیر خیریت ہے؟ روغ جوڑے خوشحال ہے؟ हाँ, मैं पश्तो में भी बात करूँगा, उर्दू में भी आपके साथ बात करूँगा. ठीक है. मुदस्सिर दा ब्रेकुना अगस्ती दारी ब्रेकुना और आउटरी दी दा तदरखाय मा दा ब्रेक पैड्स दी कना او دا له مدثر واغستلو کوم دکان نه چې ما غستل نو هغه دکاندار راته وی چې دا په تقریبا مدثر ستاره وجرال دا ډېر ارزان هم راکړلو تقریبا نو ډېر مننه دی کوم. ته پاکستان ته په چکر هم تللی، پاکستان سفر دی خو هر څه ټیک ټاک څنګه ته چې پاکستان د څنګه پرې خو هغه شانتي کنه بدل شوی ها ګرانی پکې ډېره وه، ګرمي ډېر زیات شوی، ګرمي زیاته شوې وه او ګرانی وه. ته په پېښور کې که کوواټ کې وې؟ ښه صحیح سمه ده. نو دا خبره چې څنګه زما د ګاډي د مخکنۍ خپې دې ولا چک کړې بریکونه راوټر دې چک کړې؟ ښه تاسو اوچت کې زه ګورم چې اوس ته ځم درښایم. نو بریکونه ته به راوټر ورته بدلو. دا راوټر او بریکونه ما اخیستل بریک پیډس چې کوم دي نو هغه سړي راته $200 یادولو. مدثر ورته ټلیفون وکړو بیا رانه چې کوم دی $100 واخیستلو. $100 مې بچ کړو. نو دا خبره چې مزید دا $100 به که خیري دا خبره چې ما په افغانستان کې چاته منلي دي هلته یو سکول ته هغه سکول کې چې کوم دی نو ماشومان څه سامانونه کم نو هغه $100 به هلته کې ورکوم. نو بلکې بیلې کړې مې هم دي. نو دا مې چې دغه هم درته ووایم ما چې کله زه $50 هم بچ کړم نو هغه $50 زه کلي وطن کې بیا خرج کوم. د مدثر دا دعا به مدثر ته کوئ. مدثر تا چې کومې $100 ماله په دې راوټر او بریکونو کې بچ کړي نو هغه پیسې به افغانستان کې یو سکول ته منلي دي. دا به هلته کې انشاءالله ورکو که خیري که الله کړی خیري. او نو دا دې کې ستا دغه ثواب ستا به کوم ثواب کېږي که نه. نو دا مې ځکه پکې ذکر وکړو. او اوس چې کوم دی نو راځو دی به اوس دا ګاډی په دې شي باندې اوچتي. دا د شي مطلب دا دی چې په دې ته څه وایي دا ګاډی چې پې اوچتوې بې که نه بې ها دا ګاډي جوړېدلی د بې وایي که نه. نو ماشین هم ورته وایي. صحیح ده. نو ماشینري دغه شانتې او دې ته به اویل چینج به هم ورته کړو، تیل به هم ورته بدلو. لیفٹ ہے خدا لیفٹ ہے. صحیح ده ہے نا لیفٹ هم ورته وایي. بھائی آپ جب یہ دیکھ لیں تو اس کے بریک اور راؤٹر چیکس بھی کر لیے. میں نے کچھ عرصہ پہلے چینج کیے تھے لیکن ابھی جب میں بریک لگاتا ہوں تو یہ اسٹیئرنگ ज़्यादा وابلنگ کرتے ہوئے وابلنگ ورته وایي که نه. او که نه اردو او پښتو مکس وایم زما اردو هم ډېره ګلابي ده. چیک کوي ښه دی چیک کوي او داسې وایي. او اوس ورته غوږ کېږده ګاډی به راوچت کړي په ماشین باندې. پته تا جوړ پښتو کمزوری ده، زمونږ اردو کمزوری ده. زما اردو ګلابي ده خو خیر دا وایي چې دا خبره چې کم دی نو او یار سړی چې کم دی نو په څه ناسه کې مهارت لري، ځینې شیزونو کې کمزوري وي. زه په اردو کې کمزوری یم او دې اصل کې په اردو کې ډېرې خبرې کوي که نه. موږ هغه بمبئی والا اردو وایو ٹھیک ہے نا. دغه خبره وي اپن کو پتا ہے کہ اپن ایسا کرے گا اپن کو ویسا کرے گا. ځکه هغه موږ د انډیا فلمونه کتلي دي. دا د ټیرونو دکان دی اوس هم پکې درګرځو. ما پکې مخکې راګرځولي یم یا دلته کې دا زاړه ټیرونه دي، یوزډ او نوي ټیرونه دي پکې که نه. نو دا خبره چې ګرځو ما زما سندره هم د لاسونه نیولې ده. ما څه نه چې روکه نه شي رانه نن دا ما سره ملګرتیا کوي که نه. دا خبره اوخېجې بره دا اکثر چې کم دی نو موږ به کتل اکثر به سړي سره ماشومه وه که نه. موږ وایي دی د مینې نه هم ګرځي. خیر خلک خو خپلو بچو سره هم ملاقات دغه کوي داسې یي ورته مینه کوي که نه. او خو کیسه دا ده چې کوم دی نو بعضې وخت ورته چې کوم دی نو کور والا حواله کړي که نه څه پوه شوې. نو دا خبره خو خیر دا ځان سره ګرځوم ماشوم ځان سره ګرځوم. ماشوم چې ځان سره ګرځي نو هغه ډېر زیات چې کوم دی یو خو ایکسپوجر کېږي، بل چې کوم دی نو ډېر شیزونه ویني او د پلار او د مور او د تره د ماما سره چې کله ماشومه یا ماشوم ګرځي نو د هغې ډېر زیات ایکسپوجر کېږي. ایکسپوجر مطلب دا دی چې د دنیا نه خبرېږي او ډېر په ښه طریقه باندې زده کړه کېږي. دا د ټیرونو دکان دی، د یوز او د نوي ټیرونو دکان دی. او دا خبره چې کوم دی نو مدثر پکې کار کوي. مدثر چې کوم دی نو په پېښور کې پاتې کېږي، د کوهاټ سره تعلق ساتي. او دا خبره چې کوم دی د دې سټور منیجر دی. مخکې مې ورته تاسو راوستي. نو که په دې علاقه کې څوک پاتې کېږي په ورجینیا کې وډبرج کې نو مدثر له راځي د $50 کار بدله په $50 کوي او بل باقي پاتې چې زما نوم ورته واخله چې وکیل خان ملګری یم که نه. خو ما ته وایي هسې نه چې کوم دی. او یو خبر مې بله کوله غواړئ ډېر خلک نن سبا چې کوم دی یو بل په نوم باندې پیسې اخلي، یو بل ته وایي چې یاره ماله وکیل خان ته پیسې پکار دي اکاونټ یې جوړ کړي وي. نو فلحال خو ما ته داسې نه خبر زما په نوم چا کړي وي خو د ډېر خلک داسې وینم. نو ما ته الحمدلله نه پیسو ضرورت شته او نه راته بل شي ضرورت. ما چې ضرورت وي زه به په خپله ټلیفون کوم او زه چا نه اخلم هم نه پیسې نه. ما ته ضرورت نشته. دا خبره وکیل خان چې کوم دی نه هر نه هور سملي خو په حیا عزت کې سملاستل غواړي که نه. دا نه چې د بل سړي چې کوم دی او ما ته پته موږ پښتانه ډېر غریبانان یو چې اوس هم چې کوم دی نو مړه خېټه
خوراک نه دی کړی پکې او ډېر د مجبورو د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو نو ما ته بالکل الحمدلله زه فلحال صحیح یم په امریکا کې ژوند کوم امریکا کې چې کوم دی په کریډټ کارډ پیسې میلاویږي زه د کریډټ کارډ نه پیسې روباسم خو دا خبره د بل چا نه پیسې نه اخلم خدای مې دې ته نه محتاجه کوي چې د بل چا نه پیسې واخلم نو که څوک د نو غواړي بالکل ولا ورنه کوي که زما پلار هم درشي چې وکیل خان پلار خو مې وفات شوی دی خدای دې وبخي سره د خاورو که درشي او درته وایي چې کوم دی وکیل خان له پیسې راکړه 100 روپۍ نو چې بالکل ولا ورنه کوي که نه بالکل هېڅ چاته اجازت نشته او دلته ډېر خلک داسې دي چې هغه په دې باندې په یو باندې په بله باندې د یو بل نه پیسې غواړي او مطلب دا دی د بل په نوم باندې اخلي که نه ځان دپاره نه دا اوس وکې شي مطلب دا دی خامار اوچت شو که نه او په لیفټ کې اوچت شو هغه به یا په دغه کې مخې ته پروت وي په دروازه کې تاسو دروازه چې کولو کې ډیشبورډ کې پرته وي دا ډیشبورډ نه خیال کو غره تک 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 دروازه کې مطلب دا گاډي را دونه اسماعیل شاهد سره راځي شو اسماعیل شاهد صاحب کې نړۍ ته روان دي ما ته ملګرو سوال جواب کړو ویراشه کې نړۍ ته کنه نو کې دي چې جون په میاشت کې لړ شم خو کرکټ میچونه شروع کیدون کې دي سمودا کې بلکې نږدو کې نو زه به هغه میچونو کوه دغه لپاره هم زما کوریج دپاره به هم زما کوم ادارې سره چې زه کار کوم زه به ټیکسس کې یم د جون په لومبنۍ هفته کې به زه ټکساس ته ځم بیا د جون په بله دغه کې بیا به کیدای شي فلوریډا ته لاړ شم بیا ورپسې چې کوم دی نو اراده مې د نیویارک ته به هم راځم او ډېرو لوبغاړو سره په رابطه کې یم دا لږ څوک دی د سپینش دی ها او موزه یوشا نشته نه کار یې پرېښوده که نه ښه 2 بجې بله مې جومات کې مخکې ورځ کې په روژه کې مې په جومات کې لیدلي وو ماشاءالله مونځ او دس کوي ښه تکړه دي مونځ چې څوک کوي چې کوم دی په امریکا کې هم کوي او چیني کې په خانه کعبه کې هم نه کوي ښه مسلمانان د تاسو کار کوئ زه تاسو په مټ کې خبرې نه کول غواړم دا بریکونه راوټر یې چک کړئ چې دغه صحیح دي که ناسې ورته بدلوم که نه ملګريه کوم ستاس نو پرابلم هی از مای بادي هم ویت هغه لکه راته وایي چې ته دننه ودرېږه او زه دننه ځم تھینک یو مای فرینډ هم ګو نو مدثر وایي چې ما سره جګړه کړې بوس ته مې ویلي نه زر زر فارغ وم دغه هلک یادوي وایي کا دغه کوم وایي ته لږ دننه ورشه نو بس زموږ پروسس خو روان دی د ګاډي او بار هم ورسره کسان روان دي دا ځای چې کوم دی نو دوی وایي چې ګوره د خلکو خیال هم ساتي که نه دا خو زه وخت ولاړ شم کله چې دغلته کار روان وي نو د ګوره نو کسټمر ان د ورک ایریا پلیز مهرباني وکړئ لکه مطلب دا دی چې تاسو به کم سړی دا ګورئ ټیرونو والم چشمې چولي دا ورته ګوره او په سور افشو شا کې ناسته په موبایل کې ګوتې وي زمونږ خواجه زانان څخه پس خاوي اجزانان او غریبانان او دا خبره بد حل کړي او کسی یې ګډې وډې وي نو دې ماته چې لږه خو درګه خوږ نشي خبره هم ټیک ته اوس نټ رو داګل یا بل سرو داګل ما پر اثر ولګېده نو بیا خو کیسه خرابه ده مدثر دا ټیرونه بالکل د خزلې لپاره پراتی دا غورځوي دا به خزلې ته ځي او دا ټیرونه خو دا ټریش دا ختم شوي دي ها دا مطلب دا دی چې دا وینې بل ټیر یې مو تر وویشتو او ټولونه مشینرۍ دي ورسره دغه ټیر هم ختم دی ګور دا ټیر ځکه ختم دی چې دی کې کم ټیر کې چې ته سیکک دی سیکه پکې نه ودرېږي نه خراب دی په پاکستان کې خلک چې کم ټیرونه بدلي نو په اکثر په ګرمۍ کې بدلي ځکه چې سړکونه ګرم وي خراب وي او په امریکا کې خلک ټیرونه چې بدلي نو هغه په جمي کې بدلي که نه جمي کې ځکه چې دلته وورې کېږي او بیا په وورو کې چې کم دی نو ګاډي چې بیا پکې خویږي چې ټیر سولېدلي وي اوس دغه ټیر هم ختم دی زما سره خیال دی پکې بل ټیر لګوي ها اوس چې کم دی نو استاد جي راغی او دغه بریکونه راوټر یې وکتلې مدثر چې کم دی نو هسې تا ته څنګه ما ته ووایي چې ختمې شوي دي که نه او که نه مې دغه مو ته وروستی که تاسو یاد شي دا رستو بریکونه ورته مونږ سمودړ باندې بدل کړو خو بیا اوس چې زه بریک ووم په دې ګاډي باندې دغه ګاډي خو زه ګرځوم هم ډېر زیاته دې ما سره ډېره زیاته را سره مرسته کوي په وورو کې ځي په طوفانونو کې ځي را سره او دا خبره چې کم دی نو په دې کې زه شپې هم کوم په دې ګاډي کې په دا خبره ټایم نا ټایم ته نه ګورم ډېر زیات مې وګرځو تقریبا د دې 2013 کې ما اخیستی دی او دا خبره دومره مې وګرځو چې په $450,000 ما ته پرېوتی وو او بل از مې خرڅ له بوته مې چې خرڅ یې کړم بل ګاډی بدلې کړم یو خو بس زه خفه هم مې خرڅېدو ته مې وړم وله نه کېده خو چې خرڅېدو ته مخامخ ماته $20,000 به دله درکړو مې $20,000 دې نه خبر ده چې سیند کې وغورځوم چې تاسو له $20,000 درکوم نو مې نه زه بیا وساتم ځان سره کم سے کم خزله او خشاک خو پکې غرضوم او بل مې دا ویل تاسو به خزلې هغه ځای ته بولم چې امریکا کې خلک خزله کم ځای کې غورځي او هغه خزلې نه غرونه جوړ شي بیا به تاسو درخوایم ان شاء الله اوس دا ګاډی راغی دی ټیر پنچر دی کوم یو ټیر پنچر دی مو ها دا وروستی ټیر پنچر دی پنچر لا راغلی کې پنچر بدلی مونږ به دې خوښ شو وایپر هم دي او خلوی دفتر هم دی ورسره ګوره بینګو ټایرز اینډ آټو سروس رولز اینډ ریګولیشن دا ګوره هلته پاکستان او افغانستان کې خلک یېرېږي چې مستري د ګاډي نه راسه پرزه پټه نه کړي دلته هم دا کیسه وي دلته هم دا خبره مستریان چې کوم دی مستري از مستري که نه خو خیر هغې ته هم ګناه نشته دی هغه چې خلک ورسره بارګینونه ډېر کوي
نو څوک دله زړې پرزې ولګوي څوک دله نوې پرزې ولګوي دا دوکې دړاکې دلته مستریان کوي دلته مستري چې خپل ریټ خپله خوښې وایي که نه نو دا اوس واقع ده که نه د خپلې خوښې دله ریټونه وایي او دا ډېرې کیسې مې وکړه 10 منټه ویډیو خو مې جوړه کړه اوس دې خوا به شو نو دغه ټیر یې خو دې کوز کړو دغه بریکونه او راوټر یې که څوک مستریان یې ګوره راته ووایه چې ختم دي که نه او اوس پکې لګیا دي کار پکې کوي دغه مدثر ورسره اوس لګیا چې دې نه به ټیر راکوزي د دې ګاډي نه نسان دی چې الټیما دی که میکسیما دی الټیما راته ښکاري که سنټرا دی نه پوهېږم په دا قسمونه ګاډي دي بار وي نن ډېره ګرمي ده مدثر وي نه دې ګاډي کوشش کړي نور کله موږ پنچر یې بار لګو نن ګرمي ډېره زیاته ده انوار ډېر تیز دی که تاسو به سم تڼاکار دی او نو تڼاکې کوي که نه ټیر یې ګوره په 2 سیکنډه کې دې ټیر راکوز کړو هم لیدو څه مشینری ټاکس 2024 خلک چې کم دی نن سبا خلک هارډ ورک نه کوي سمارټ ورک کوي دې ته سمارټ ورک کوي که نه چې اوس دغه پنچر به ورته بدلي دغلته کې غوږ ورته کېدی اوس درته درښایم چې مدثر پنچر څنګه بدلي دې نه به ټایر پوره کوزوی که نه دې کې باتی لګوی هوا ښکاري پرته ښکاري دا پنچر غوږ کېدی بوړبوړکې کوي هماغه د کلي په شانتي بوړبوړکې کوي څه بل شانتي نه انګریزي نه وي که نه پنچر طریقه هماغه شانتي ده که نه مدثر او ځینې خلکو خیال موږ په جنت کې نه یو خو امریکا دا ډیولپ کنټري د دې ترقي کړې مشینري ده ورسره دغه مشینري ده درښایم نور باقي پاتې چې کوم نه د امریکې صفت کوم نه د امریکې وکیل یم نه د امریکې سفیر یم که نه او دا خبره خو چې څه را باندې خلک یې هغه درته درښایم دې کې باتي څنګه لګوي اوس ورته غوږ کې باتي پکې لګوي دا به کولا واخې دننه پکې لګوي صحیح ده دننه ها ها او یې روز دا چې دا مدثر تیرے ویڈیو میں جوڑا کڑا چکری تلڑ چا خسوے نا काफी लोगों ने मुझे कहा है कि आपने साथ वीडियो बनवाई है हाँ काफी लोगों ने कहा है कि गाँव गए थे गरी थे तले हुए हाँ तो कोर के उर्दू है का पुख्तो है कोर के गोए में हिंको है हाँ हिंको पुख्तो है ज़का हाँ स्टा मोराने जब हिंको दा हाँ दा मुदस्सिर हाँ 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 सही हाँ नखल को सही वीडियो के मसूरी दस्ता वीडियो के वकील खान सरम ली दले हुए खुशहाल उर्दू के रात हुआ है उर्दू में बोल खैर है ये अच्छा बहुत काफी लोग बोला है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ वकील खान के साथ कह रहे थे हम भी मिलने वकील खान के साथ बहुत मुश्किल है वो पाकिस्तान में आएंगे तो मिलना चाहे तो मिल सकते ज़रूर ज़रूर क्यों नहीं यहाँ मिलेंगे उनके साथ मुलाकात भी करेंगे ज़रा शांति काफी लोग तारीफ कर रहे थे काफी के लोग कहते हैं वकील खान आप बहुत अच्छे इंसान हो बस वो लोग खुद अच्छे लोग हैं तो इसलिए मैं उनको अच्छा लगता हूँ दा खबर है ढेरों खल को तारीफ को और ये खल को रहे वकील खान पाकिस्तान तराशी मुलाकात बहुत सारा को ज़रा क्या ना दगा कसम दे सरकार की हाँ 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 वर्ष वीडियो जोड़े वर्ष दगा बोकू राउटर भाई वो आमिर भाई क्या जनाब ठीक ठाक कैसे ये ब्रेक और ये राउटर ख़त्म है ख़राब है ना मेरे भाई ख़राब है ना हाँ टेढ़ है हाँ ये मैंने कुछ अर्सा पहले लगवाए थे इनको लेकिन पता नहीं उस बंदे ने मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगवाए थे या क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं थी हाँ वही तो गर्ज ने खुद बखपे हुए थे खलक गर्ज पे खराबी गई देखो गाड़ी ब्रेकू नहीं इंसान मुड़की गई देखो पता था बस पेंचर तक दे पेंचर टेर लड़की टेर तरीके तक और फुल गाड़ी बने नज़र साथ तमाम शेखी तम चीज़ बदल की है ना आधा खबर आगा अलमजी मुजाहिद से खबर भी आता जड़े पुरजे पालिश ने की और आधा खबर और दा तमाशे का लगभग जूम इन कमता से समझ बांध पे लगी कैसे पे लगी तफल गार्डन दर खाए मुदस्सिर लगिया दे पेंचर लगी नगम दर खाए और दगा वाह के नवे पेड़ों चोला मारोड़ याद आ गई इन्हें कभी तो ऊपर कि बरमुदा के उतर आगले दे और यो पेंचर ₹100 अखले मुदस्सिर $35 अखले हाँ और देखिए पति पाने खर्चा 100 राजी है संदातन लेबर देखा खर्चा नहीं तो कुछ लेबर दे अमेरिका के कम दिन मजदूरी ज़्यादा था है ना $35 दियो पेंचर अखली सोच का वे वो खैर दिल तक खर्ची दी और किसी में दी वो सारा डेरे मैं बस गुरु चो जमूंग दे गाड़ी न से जोड़ेगी
او زه ارڅه خیم پکې دمه مخلم خو زه په ځای پکې ویډیو پاس کوم خو انور ډیر تیز چې مخامخ کما نو ریفلیکشن راځي پکې هم لګولې ګرمي ډیره زیاته ده ویني دا سره ټولونه دي دا ماشينري دي الایمنت لپاره د زوم اوټ شم تاسو ته ښکارا شي کنه دا ته وخت دی سپریمو او ټیرومو او پیسیمو نو بس دغه طریقه ده او اسی مدثر د بریکونه چې بدلوي مخکنی صرف د دې سره لیبر اخلي یو کس د ویډیو کې خلک به تاسو کوي کنه دا فرنٹ بریکونه دا لیبر اونلی لیبر نو چارج کوو $300 تاسو اخلي لیبر صرف لیبر ویت پارت $600 د مخکنی ها پارت سره 600 دا ډېر زیات پیسې نه دي مدثر ټول پیسې خالي ها نن په دا ریټ دغه ریټ لیبر ګران دی او کنه دا شي ګران ها نو بس دا ماته دا شی خو دا طریقه خدای میخ د میخ پکې او دی خو کورګه دی خو رڼا ته ویني دا کې دی خو کنه ورته او میخ مولې دا دومره غټ میخ دی وته کنه was a big nail brother You want to show it to your wife? Yeah. اوكي وزي خذت خيمه دلته بارته خذت خيمه بیا باجي کوم نو کار کې کنه بس خذ بوس وی کنه خذ خلک ډیر خیال ساتي او باید د دنیا خلا په خذ باندې ده نو باید چې خذ خیالوم ساتي چې څومره ونه ازول چې خذ د خوشحالي کور به ګل ګلزار وي چې خذ د خپوي کنه نو بس کور د جهنم دی بیا نو خذ دا ور وی د بخره خذ ته خیمه میخ یادې کنه سوچ کوا نو او په دې ملک کې کم نه نو او خزه ته ډېر قوانینو حقونه ورکړي شوي دي موږ به خبره چې کوم موږ طرفون ته خلک خزه صرف ګوړه ورکړي ګوړه مطلب دا وخی ټکی ځنې خلک هر څوک نه یادوم اسنه چې څوک په خوا بده کی ډېر خلک په پاکستان او افغانستان کې هم د خزو خیال ساتي او د خزو د حقونو لپاره आवाज اوچتي خو بس دنیا خپل په خزه دا او خبره چې او د خزې غټ دشمن چې کوم وي نو خاوند دی بل خزه وي پوه شو د خزې دشمن هم خزه وي پوه شو خو باقي پاتې چې کم دی نو او خزې ته چې څوک لمسي خاوند متلسي هم خزه وي خزې ته که څوک ورور لمسي نه هغه هم خزه وي کنه خلک یې ورته لمسي مدثر څنګه چللی تاسو وایي ها مدثر وی څه د لاډر کما هیڅ هم نه خورم مدثر ډېره مننه خوشاله اوسئ نه مدثر ډېره مننه دا ارسر سي دا چې مال کم کار کې کنه نه تhank you so much نه thank you مدثر ارسه مې کړی کور کې مې جوار روټه مې خوړه دا او خبره چې کم دینو چې مې مسکل ارسه مې کړی دي نه thank you دا پکې څنګه ولا پیج دی پکې ولا ها دې کې باتی نه لگاوي بس دغه شیشه بس دا ټیر په پیور والے بس دغه بشي ها اگر یو مدثر وی ګوره ها بیسټ دا پکې ولګي دا باتی په 100 کېږي په 2 روپے وي دا تقریبا $2 باندې بخا صحیح ده او دې کرایه څومره ده دې ځای کرایه تقریبا دا بلډینګ د بوس ولا خپل ها او ټیکسونه غو په ورکی دې کم سے کم $5,000 خبره کال ټیکسی نو ټیکسونه صحیح ده ها بس مدثر ته ټیرونو کار شروع کوه خیری زبر ګاډي نه ټیرونو راغوزم ته به پنچر لګي باقي پاتې چې کم دنو که سرکاري نوکروم شکر په وایټ هاوس کې نه هم پکې پیسې نشته پریشانی ده پریشانی ځان بیغمه کو دا ورزش ته او ته بریکونو راوټر ولګي نو بس دغه شانتي کیسې روانې دي او ما دې درستی بریکونه تیر دل بدل کړو نو مانه د 300 روپۍ یادي یو طرف او بریکونو سره $600 یادي کنه نو خې پیسې پکې ګټي خو مانه تیر ځلم تقریبا $100 غستي او دی نو مولا $100 نه سیوانه ورکوم په $100 مولا بریکونه غسي په دا باقي پاتې چې کم نه $200 نور پکې پاتې شو د خیره سره ہے نا دام د ستاسو دی که خیر که الله کړي خیر हाँ जानता हूँ इस्लामाबाद से हाँ लास्ट टाइम ये भाई नहीं थे यहाँ पे ना हाँ दूसरी शॉप पे सही نو بس زه به ویډیو باندې کوم بس دغه طریقه ده نو مدثر ډېره مننه کوم ستاسو خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او یو ځل بیا مدثر له راغلي وم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې بریکونه بدل شي او راوټر بدل شي نو بس بیا زم کور ته ځکه چې ډېره ښه ګرمي ده او زم چې کوم دې ځان له شملې جوړوم چې بس وده شم په شنه خېټه وده شم الله په امان خوشاله اوسئ